حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ویزه او تجارتی سفر باندې تلل. عمر میں کم او کشر شام ته تلل یو تجارتی سفر وی الته یو ځای کې ناستو ما یا می سودا رشتہ یا می خرصولا خلق ته مې لږ نصیحت کا او چیرې مهرباني وکړئ دا تجارت داسې کوئ داسې کوئ داسې کوئ. وی مخامخ یو غر و په غار کې یو راهب نه مخامخ یو ګرجه وه د عیسایانو چرچ ورته او په هغې کې یو پادري وی راکوش او دی د مټه کلکونه وی ما ته وی چې تا نه به بادشاه جوړېږي او دا مخامخ ګرجه ده ما سره لیکلو کا چې دا به نروانه ما له خندا راغله چې خدایه عرب او په هغې بادشاهي دا پادري چې دی دا د عیسایانو ملا دا د دماغ خراب دي که په ده څه بلا شوی. عرب خو قبایلي خلق دی یو قوم دی یو ملک دی هغې د چا مشري منې او ما ته ګوره ده خو یو کمزورې سړی وه د یو کمزورې انسان بادشاهي او بیا په عربو دا څه شوی وی چې بس ته ماله لیکل وی خیر سړی را سره په باس شو ما ته چا وی چې تا نه پیسې دي بابا جوړ دی او که نه جوړه دی روغ دی او که لیونی دی زه خو پته سې ګمان راغی لیکل والا ورکړه. وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی بس ما یې راشه ځان ته خلاص کا ما لیکلو کل که زه چا باچا شم په دې علاقه مې حمله کوله نو دا چرک دا ګرجه به نروانه خبره تیره شي زمانې اورېدې حضور پاک د نبوت دعوه وکړو بیا حضرت عمر په ایمان او د رسول الله مبارک وفات نه پس تقریبا 2.5 کاله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بادشاهي وه بیا د حضرت عمر بادشاهي شوه او عمر فاروق باقاعده اعلان د فتوحات اسلامیه او شروع شو. 2 لکه مربع میل علاقه دا په اسلام لاندې راغله د مسلمانانو بادشاهي شو. عراق فتح شو. عراق سره خوا کې د ایران علاقه تر د افغانستان د سهسې پورې او داسې دا کرد او کردستان یمن او مصر او شام دا ټول علاقې د اسلام لاندې راغلي او چې کوم ځای باندې اسلام فتوحات کو درې خبرې دي کافرانو سره یو دا چې صلح مو سره کولی شي حضور پاک د حدیبیې په مقام د مکې مشرکانو سره صلح کړی. دویم دا کاغوی ستا قانون منی ستا ټیکس منی جزیه ورته وایي نو بیا هم غږ ورته مه کوه خیر کوي په سره په زور سو په مسلمانول او په زور باندې اسلام دا اکراه فی الدین دا نشته چې ته به خامخا مسلمانېږي او که مسلمان نه نو زه دې وجه نه که هغه ده وایي چې بس ته ما سره یو جوړه وکړه یو صلح وکړه یا په داسې طریقه صلح کوي چې زه ستا مشري منم ستا د اسلامي حکومت چې څه ټیکسونه دي یا جزیه ده هغه منم بس غږ ورته مه کوه. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر څنګه دی من الذین اوتوا الكتاب والمشرکین حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذکر آیات کې تیر ور او چې جزیه درکې او ټیکس درکې غږ وته دا فتوحات سلسله کې وروه لښکر د مسلمانانو چې دغه علاقې ته ورسېد او هغه ګرګیر وانوله هغه سپینګیري موجود هغه تاسو دا نشئ روانولی ولې ستاسو د مسلمانانو بادشاه باندې لیکل دا لیکل حیران حضرت عمر خو مونږ ته ویلي دي چې څومره ګرجي وي که دا خلک ستاسو سره صلح کوي یا ټیکس جزیه درکوي پرېږدی او که نه اسلام سره مقابل راځي او په جنګ راځي نو بیا ختموئ. وی باباجي ته راځه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه باباجي ګوتو سره دا خط وی دا ما کله درکړی دی؟ وی دا یو تجارتي قافله کې ته راغلی وی. او بابا
چې تا او تا نه ما خط واغشتو وی تا ته څه پته ولګي دا وخت چې دا د مسلمانانو بادشاہ جوړېږي وی زموږ په کتابونو کې د آخر زمانه د پیغمبر ټول صفاتونه پراته دي یو زینا بایبل تاسو وګورئ تورات وګورئ انجیل وګورئ زبور قسم دې د حضور پاک نوم پکې دی چې د پیغمبر علیه السلام نوم محمد دی یعنی هغه په خپل عبرانی ژبه کې پیغمبر محمد نوم څه ستایل شوی هغه شخصیت چې خلک یې صفاتونه کوي په دې الفاظو چې اخر زمانه کې پیغمبر برازي او دا غنوم بسی دا غي معنا دا چې خلک به صفات کوي صفات کرده شوه او د بلار نوم به سي دا الله بنده باشتري تاسو ګوره پنځه کښتا بایبل کې نو عبد الله معنا دا الله بنده ده او مور به سو کې د مور نوم به سي راغي په عبرانی او سوریانه کې دي او معنی دا چې امن والا نو امنه د مور سخت خبره بچا سره په خپل نه کوي د زړه نه بچا سره روان او بغض نه ساتي په بازارونو کې تجارت کې شور او شغرب نه کوي خ اخلاق به وی او الله په دغه پیغمبر یو خوب قوم نه گئی هغه قوم چې د دین نه لري په دین به برابرې دا ټول چې د رسول الله مبارک څومره صفات دي دا پکې حتی د پیغمبر مبارک د شکل شباهت سترګې به داسي او د به داسي وګونه به داسي دا لا پرې د حضور پاک دا د مرګرو صفاتونه پکې دي نو په پخوانو کتابونو کې د حضور پاک د مرګرو د خلیفګانو ما چې توکته نو ما چې دا خو د مون کتاب کې چې د اخر زمانه د پیغمبر کوم ډېر مرګري او هغه نه پس خلیفای دا سره دومره د پیغمبر ذات څخه داغه د مرګرو صفات هغه وخت لیکل واغشتل یہ دا خدای بندا چې تا ته دومره پته را چې پیغمبر مبارک نبی برحق دی دومره درته پته را چې داغه مرګریم درته معلوم دی زم درته معلوم شو زدی مو پیجنتم چې کبه دویم خلیفہ په دې دنیا په حکومت کې وګرځي بروانه نو ته خدای نه بخښه دا پیغمبر باندې ولې نه ایمان ولې ما ګرځه خو ما ته پرېده ما ګرځه تا ته نشم پرېخو ما چې تاسو لیکل کړی دی هغه وخت کې ما ته اډر اوس ما ته د قران او د پیغمبر حکم موجود دو خبرې یا خرازه مسلمان شه خبر خلاص دا ګرځه به په جمعات بدل او یاداري چې زموږ ټیکس منظم حکومت منظم جزیه او منظم اس سمدرتا نه او کنه زور زبردستی کې نو بس اسلام د چا زور زبردستی نه مانی دا د پیغمبر مبارک د مرګور حضرت ابوبکر صدیق وای یو قافله کې غالبا مانو سیر دی وفیات العیان د ابن خلکان یو کتاب یا مې دا واقعه کې قتل او یا خصائص کبرا د سیوطی کې خو دې دوه کتابونو کې یو کشتا یو قافله سره تلونه ولاته او دا د حضور پاک د نبوت د پیغمبرانو مخکنه خبر ویل سکار کې مصروف شو و جرالم قافله وته اخو په پیاده قافله ته او قافلو سره به یو رهبر او مرشد به وته هغه ته بلار معلوم او هغه وته لار او ار قافله سره به یو کس روان ترجمان چلار وته قافله وته حیران شوم چې خدای تاسو شو او بل قافله خدای جمیاش په شل ورځې پس دي کله دا او زما ټول سامان په قافله لګو امرنا الله قافله بیا چاته نه ساري تاسو نو په کوم میدان لم لار مې غلا چې کوم لغته لار او د قافله امې پرې خو د بل لار چې لم یو ځنګل راغی ما زیګری ما خامش خدای پس کې مخامخ راته یو رڼا ښکاره شوه یو آبادي د پاره د پاسه رڼا دې ته به منار وي دا زموږ د جمعات منارې ته چې مناروي په دی وجه وته منار د اور زیته نو دی په قوم کې په کلی کې بدوي یو لوړ آبادی جوړ کړي واغې ته به منار وي مناره هغه کې به اور بلا دا بر دې نه خوا چې پلار قافلې دي نو هغه ته پته کې دلته کله اور به بلې ده هغه ولې اور هغه بلې کې توځه کې انسانان
نو قافله براله التبا ډیره شوه نو دی به ټول تجارت په قافلو باندې دا خو اوس پیسې بدل شي غني هغه زمانہ کې به ټول خوخانو او په اسونو سوداګری وو زمون په مونږ کې والو مونږ اوس ماتم یاد دي په خوا به د او دا خټکی او خانو باندې راتل زمون د کلی ته براتل او د دې سیدو جمعات ته مخه ته یو غټ شریفو دا غیلان دی بارونو دا څه ده لیندوانو بارونه وګورل خلک برال بارونه به غشتل او زیات تر به ویل کوي دا د سیکو ډیره نه راغلي دي د شپقه د ډیره ته به سیکو ډیره خټکی برال او دا هغه بارونه به راول او دا غوې به وګورل خلکو به غشتل نو دا اوس خدا سوزکیان موزکیان وګورل چینچان او دا فرانکو چې او څه نو سيزونه زیات رسېږي پسند دا کوم ځای دا اوس دا ډېر لږ وخت کې د دنیا دا نظام ګډوډ شو دا هر څه بدل شو انده څه څه پکې نه خلق مالو خلق وګي شو مال لګو خلق مالو الکه در یادو مې چې وګي به چوشو نو پکوري کې به پورته په غوي د پاسو پسنده د پاسه راوړل لالا خلق به وګي استل کنه په خوشاله باندې خلق باورل لیولے گالا کہ دو سرور وگی راکا دو سرور بنو زولے بے وطاو نیوان اصلی با پخپل وارو غردول ہاں واخلا رٹا زولے بے دو بڑا ککا پدے زولے کی اب یولن دا کباب کلیلا اب پاغا خرس کل کباب پہ پکے پوڑا رٹا زولے دکا وشکنو دا چا وگی لگو دیوسا سرمن دیوازیو کدے تو پر دا عجیبا گانے لولاڑے گانے لہرو رے مالتا بکے ناستے نو گوڑا بدے مخوالا او خوب باندے بدیم لان سر رولا او زولے بدیم دا گوڑی دا ٹکڑا کورتا بدی او دا غریبانان داستاسو قصدگر دا بدل خلقو پا بورو گوڑی او غنم و جوار ورکل اس سے گانے تا ورمنو دی نستر کی رتدا سے برندی رو بادی گوڑا در کول خسوال نہ پیدا کی چلے در کی چلتے ساٹیب قسم دی پی خفو کی تو لیو سرون میں تنالا لیو ساڑے داغ گانے تے او ساڑے لال گنے جوئے اور اپا نم تنالا چه گنے جو ودا سکے بچے ودا گنے جو لک صبر گنے والا مات کو یو بندے والا ورک وتے جام دو بو ڈک کو دو بوس کا مخ نیو جامو بے پیوس کلی نو بیا والا غبن گنے ورک ودا اور پسو اس کا بس ودا گنے خیتر جو سو ڈک دې د ساخیانو هم په دې کتابونو کې یو غټ ساخی راځي ډېر غټ ساخی دی هغه چیله ساتلې و نو چې چیله به لشر نو لاندې ورته سم لاس نو په خولې به پیستل الکه دا ولې ودا چې په لاس په شم نو دا در کې گاونډیان غدرارو نو بیا په پایو راشي امين خیال درا صحاح شي مال ډیر کوم په خوا حقیقت ته د خلکو د کورونو دروازې نه وي پرجونه او دا واشنګ ماشین نه وي د زنانو په سر د پاسه کپړې دي دغه توړې دي کند ته په تخته به والے په سوباله وینځل خو قسم په خدای د خلکو سترګې کولاوي لیکن د خلکو د سترګو کې هغه اوږې تو پیدا اوږې دي خلاله خیر خبر بل قلانا نو هغه به د کلی کې به یو غټه مناره جوړه کړې هغه کې به اور بلو چې خلکو ته پته ولګي چې بیا اور بلیږي په دلته مخلوق ته مقافله ورارل تکي به سرو پینځه ورته تیرېږي څه شیزونه به خرڅ کړو سره واغشت بیا به قافله روانه شو بل کلی ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لری دین راته او منار ښکارا کور پکې بلید ما یې زمو قافله په دلته راغله کړي ویدی کہ باران شو طوفان زلزلے اشپرانا ویچی اغیلا ورلم اغا اس آبادی نوا اب عیسائیان و عبادت خانا خدا اس بس او دروازے بند رالم دارا دروازے خما کے ادریدم او دروازہ میں والا دکا باران دے وسیلے طوفان کلی نیشتا ماوی چې سوکړه تا ورګرکی کې دا شپه پکې تیرا کم سار بګور دروازه نو ولا څوکیدار ته مې وي یا مهرباني وکړه دا دروازه کولو که مسافر وینا دا دروازه چې دی ورکولو کو سار بګور بند سار بګور
مې زه مسافر نو هغه زمانہ کې هم د مکې د خلق قدر ځکه دې مکې ته خلک حج او عمرې لراتل بیت الله پکې اوسم د تعالی شکر چې وتا ته وزره مکې نو ارسنګ چې خلک په سر ګرځي او د مکې د برکت نه خلک احترام وي ما غته چیر ورې د مکې او د قریش سره مې تعلق دی یو پاک بیت الله گاوندی مهرباني وکړه ما ته دروازه کولو شپته رقم د سخت باران زول طوفان د سار بدن نظم ویزاو دا څوکیدار دنه دی او د بارین دروازه بند را په تکرار وی دې کې یو سړی راغی سره شونډه یا دیوار چې هغه د باران نه ښکارا کړی ما دې مېلما ما ته وګورې ما ته کتل څوکیدار ته ورته کولو مېلما وی ورته کولو ډېر هغه سړی هغه مشر چې کوم د باران راغی ما ته راغی او ته مې ډېر زیات عزت وکي وین چې دا سړی در باندې تیر ورته دا سده لکه چې دې ستا په جنګلو یا خدایا اصله چې استارو خوشي او بدلو خېجه منو په بل غم وونه سړی د باندې یو تیر ځکه زمې دا عزت په لکه چې یو خاص ملمې د یو خاص دوست دی او را باندې روټه دا راځي چې سفاره پر باندې وړه او به بوتل یو کوټې د کوټه کې سملو چې ملمې فکر وکاو دلته سب سار مسره خبره دومره عزت مال راک دومره قدر زمان کو چې زړه نشم ما وی دا سړی چې تا ما دوکه شو ډبل چا ګمانه را باندې وی چې سار ما هغه خپل پاسې دما بلا باندې خمدیدار ډوډۍ ناشته بیا وکړه نو ما دې ملما نوم دې سره ما د پلان کې پلان نوم دې سره پلان کې مینو د قریش د بنو تیم قبیله ما ویو وی راځه وی پیسو وی چې پیسو لم وی ما دې چې مونږ عیسایان یو دا زموږ عبادت خانه ده چرچ وته وی ګرځا او راځه یو کوټې ته بوتلم او چې کوټې ته دروازه کولو په مو قتل درې بوتان پکې ولا چې مې قتل دي بوتان ته نو زه حیران شوم ځکه چې خې طرف ته بوت زما دانچه ده زما شکل یا خدای تاسو مسله خوب نن کوي ښه تاسو شي ځان تم ګورم هغه مسکی کېږي او زما بالکل لکه چې څوک چاته ودره چې د دانچه جوړه کړه پکانه کې او بوت جوړ دا بعض خلک جوړي دا څه وته ویل کېږي دا څو شن خلک دي دا نقشې والا مصور ولا مصور دی جوړي او دې تصویر ورکړي چې دا څه جوړه پکانه کې دا بوت جوړي اغله چې نقشه ورکړي چې دا څه جوړه کا نو هغه جوړي اوس هم ډېر خلک په اخباراتو کې او په فیسبوکونو کې یو تصویر ولېږي دا پلان کې تصویر دا شکل د اندازې نه جوړ کړي په خیر چې ما وکتل چې دا خزما بوت دا ما شکل دا مقصد دې دلته څنګه جوړ کړي وی ما چې تاسو زلي دغه ما چې دا ما شکل هم جوړ کړي وی بابا راته وی چې لاول خدا ته تاسو نه کوم چې دا سوق دی درېواله ما ویرا د میاشت چې تاسو د چا نقش جوړ کړی دا زموږ په علاقه کې ولکته او محمد صلی الله علیه وسلم او د عبد الله زبیر او زما مرګرین دا هغه وخت چې لا حضور پاک ته نبوت نه دی ملاو شي پیغمبري نه ده دا فرق شته پکې ستا دوست تعلیدی دی او زما مرګرین دی هیڅ فرق نشته بالکل دا مراغه بوت دی خي طرف ته چا دی ما خو تاسو ته پته لګی زما دا کس طرف ته چا دی وی دا زموږ یو بل دوست دی په مکه کې اوسېږي عمر یې نوم دی دا موږ درې واړه د یو کلي د یوې علاقې یو دوستان یو وی دا ټیک کې دا بوتا دا چې موږ کوم سیزونه دانچې جوړې کړې تماثیل دا بوتان ما بالکل ټیک دي فرق پکې نشته خدا تاسو ته تاسو موږ درې واړه لیدلی چې دا جوړ کړی وینا نو چې نه دي لیدلې نو دام څنګه جوړ کړی او دام جوړول ولې موږ څه چل خلک یو بادشاہ جوړ کی یو غټ ساينسداني دا جوړ کی دا یو نامي ګرامي مشهور شخصیتي غټ یو کلالی وته یو دم وته یو نیک سړی وته یو چې په یو منصب کې یو انسان یو کمال ته رسیدلی ورشه لندن او امریکا ته وره نو خلک دا غي بوتان
او چوکونو کې د ګوتم بوت ته ورا داسې نور خلکو دا غټ بوتان او چې یو لوی شخصیت یې په دین کې وو په مذهب کې وو په سماجی خدماتو کې وو په بادشاہ کې وو په ډمټو کې وو پارسي جوړ من تاسو زمون دا تصویرونه دا بوتان چې دلته جوړ کړی دي هم ولې جوړ کړی وی هغه بابا راته وایي چې دا مځکه جوړ کړی دي چې زمون په کتابونو کې د آخر پیغمبر د آخر زمانې د پیغمبر صفت او ذکر موږ دا پته مې چې غراشي موږ په ایمان لکه اوس چې موږ د حضور پاک فرمایي چې وروسته به دجال راځي او کافر به یو دا به دا به صفت دا به هر څه موږ تخودلې دا سترګه بلندۍ دا غدا خیر سترګه وا داسې بوقروتی لکه شین انګور چې روتی د قن په شان سترګه ښکاري داسې به ګرځي په دې تندي به کافر لیکلي او چې څوک نه مني نو هغه ته بختاري بل چاته باندې مال دولت پیدا داسې صفتونه دي چې خلق اوسم د دجال خلق فرضي بوتان او شکلونه جوړ کړي مکمل صفات ورشه وګوره تاسو چې کوم خلق اوسم دجال ته بعض خلق خدای مسیحا وته او دا غیر باقاعده په نوټونو تصویرونه جوړ کړي دي او په خپل محلاتو کې دا فرضي تصویرونه جوړ کړي دي او د سنې جوړ کړي دي د حضور پاک د مقدس وینا نه پرې دغه د رسول الله مبارک د عیسی علیه السلام ذکر کړی دی چې پیغمبر د تیر شوی د الله مقدس او اسمان په جمدې الله یې جوړ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه اغا عیسی علیہ السلام برازی نوی پیغمبر بنی ابدا حضور پاک پا دین لگئی اغا صفتونه کری دی نو کمون اغا صفتونه تو قتل نو منتد عیسی علیہ السلام اغا نقشه دی ذهن ترازی دا رنگی زمون پا کتابونو کی دا آخر زمانے دا پیغمبر صفات پراته دي موږ دا هغه صفاتونو دا ډانچه جوړ او دا هغه اخر زمانه د پیغمبر لومبه مرګره خلیفہ ابته تملیدل نه او دا خپل کتابونو نام هغه کې جستان نقشه د امر او ترقی طرف ته جوړ کړی دا او ستانه پس زمون په کتابونو کې د عمر نقشه دا چې هغه خلیفہ ستانه پس او دا هغه شکل دا هغه صورت امر سره ګس طرف ته جوړ کړی تمارون لږ تاسو باور سره اوس سوچ وکړئ چې انسان ته لیدي ني او دا غډانچه جوړه دا غره د انسان په شکل کې سي دا یو د بل شکل کې او یو پوزه لګا غټه ده او د بل لګا وړه ده په شکل بدل دی یو سترګې وړي دي د بل غټي دي د یو لګرابار دي د بل دن دي د یو خپل لګا کولاو ده د بل لګا کانګره د یو سرمن لګا یو شان باندې د بل شان په معمولی غونډه فرق شکل بدلېږي اوس د دوی شکلونه جوړ کړی دي 100% هو به هو اقصه جوړ کړی دي ادم عرب ته 100% وي یو شان بالکل چې څنګه حضور پاک نقشه او اقصه دانچه او بلکې پیغمبر مبارک څخه داغه د ملګرو دانچه او نقشه جوړ کړی تاسو دین اندازو لګوي چې د حضور پاک او داغه د دوارو خلیفګانو څومره صفاتونه په خوانو کتابونو کې موجود دي نقشه جوړه یغی بت جوړه دین اندازه لګوي چې څومره صفات یوازې د حضور پاک نه داغه د دوارو په خدای زمون خپل مبارک پیغمبر الله دې ډېر شان ورکړي عیسی علیہ السلام بسوي ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد معنا پس بل پیغمبر راضي زیر در قوم تاسو لا مبارک شي چې ما پس فوري را روان دي نوم به احمدی او د هر پیغمبر نه الله په خپل وخت کې وعده غشته ده هر پیغمبر قران وی زنه الله قران وی وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه پیغمبر اے ابراہیم اے موسیٰ اے داود اے آدم اے شیسا علیہم السلام تعلیم کتاب در نبوت میں در کہ بالفرض تاپا وقت کے آخر زمانے پیغمبر را رہے بالفرض
تعالی خو لوی حیثیت دی پیغمبر خو لوی مقام پیغمبر خدا خدای مقدس بنده دی پیغمبر خدا خدای ډایرکټ بالذات شاګرد دی پیغمبر خو په ټول مخلوق کې الله ته بهترین او غوره دی ځکه خو الله نبوت او پیغمبري ورکړه پیغمبر له الله معجزات ورکړي دي پیغمبر له الله کمالات ورکړي دي پیغمبر له الله فرشتي د نصرت لپاره ورکړي دي چې کلم قوم د موسی عليه السلام دشمنی او قبیح نه کړ کله چې قوم د نوح عليه السلام دشمنی او کله چې قوم د بل پیغمبر دشمنی او نو الله د پیغمبر د مدد لپاره فرشتي راوړي عادیان وګوره سمودیان وګوره نور قومونه وګوره چې قرآن شریف کې الله دا ولې دشمنی وکړه پیغمبر او پیغمبر سره ولې دشمنی کوي هغه سره دشمنی الله سره دشمنی ده ولې پیغمبر د الله پیغامات قوم ته رسوي لیکن د هر پیغمبر نه الله دا وعده کدا د اخر زمانه پیغمبر ستا په وخت کې راغی لتؤمنن به په ایمان راوړی ولتنصرن مدد وموسره تعظم الوشات ہے حضرت موسی کا ستا وقت کے بالفرض راغی ایمان به راوړی او هغه سره مدد وکړي اے حضرت ابراہیم نکیره اے اخذ الله میثاق النبی ستا وقت کے بالفرض راغی ایمان به راوړی مدد وموسره کې دومره لوړ شان دا د بل چا کې دي چې الله ورکړي او حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې په غار حرا کې الله نبوت ورکړ پیغمبري ورکړ ملک دا جبرئیل علیہ السلام راغی سره د فرشتو وګوره الله معینی او دا شارحین د حدیث وګوره او چې څنګه راغی رسول الله مبارک په غار حرا کې او الته الله تعالی عبادت کوي یوازې بته او الته بلګیو او بلا ورځ به تیرولې او کله چې بلیر شنو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د بیبي او هغه ورپسې خوراک خېجوي هغه برزه په خدای زنه شم یو ځل په جون کې خطلې یو ځل په 1991 حاجی سورہ محمد صاحب د خدای پاک وبخي ارا سره مرګره سورہ علماء یو خو مسلمان غریب خدای دی وبخي منګلا او خطت باس بیانې خطت طاقت نشته جوړه اغه ته په پسې حضرت خدیجه خوراک چې نا وخت به کوي الته لګیا دی الله تعالی عبادت کوي لکه ورته خدای پیغمبر د پیغمبرانو مخکې د خدای ویلي وی الهام وته کوي یا د ابراهیم علیه السلام د دین چې کوم باقی سيزونو باغې لګیا د الله په ذات کې او د الله په صفاتو کې تفکرات او سوچونه کوي دغه سلوي کاله مکمل پوره شو او بعض علما یو ورځ د پاس سلوي کاله اسلامي قمري جبرئیل علیه السلام مرګري ورسره اور اتلو سرا بعض علماء لیکلی دا واقعا یو غټه تله یا راوړو غیبی کسان راوستل او رسول الله مبارک پتل کې یو طرف ته واچو او سره دې قبل واچو هغه په حضور پاک درون به دلته دوا واچول اخو نبی رسول الله یوازې بیا په درون شو دې خو به یو کس زیاتو لسو تو رسیدل ویلو تعالی رسول الله مبارک بیا درون شو شل کسانه بل چابلی کې کړل حضور پاک بل طرف ته شو بیا په نبی رسول الله درون لس زیاتو سلو تو رسیدل سلی یو خواطل رسول الله مبارک بل خوا بیا پی درون شو جبریل علیہ السلام بلو فرشتو مرگرو توی مکوی خواری متلی کدا طول مخلوق پا دی یو چابری کی واچوی او دی پا دی بل چابری کی واچوی دی با پٹولو درونی وزن دار دا معنی دا وصف دا عظمت دلویه په اعتبار او بیا ولا شرط صدر چې ما در په تیر جمعه کې ویلو سینه مبارک وشتولو بیا پریشن او بیا داغینا بس وته د قرآن شریف آیتونه ورو اقرا بسم ربک الذی خلق دا د نبوت ابتدا د پیغمبر پنځه آیتونه دي اقرا بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وشابه ولولا شبن بشروع اقرأ ما أنا بقارئ ذكر نشف ذي اللستون كنين بياوتا جبريل باس إذن ترى ترغار بس وخمز بسوري ورق
او حدیث کی راضی حتی بلغه ما تکلیف ورسید دې زور سره او بعض علماوی چې نه بلغه مني الجهد جبريل دومره زور راکړي چې هغه د انسان په شکل یا انسان په شکل یې د انسان خاصیتونه هغه نه خولي و اقرا لولا ما انا بقارئ نشم دوستل قدوم ډېر کې او سړی امیم وي او ته ټول شي هیبت دی یو ناشنا خلق دی ناشنا زیر دا بس کېږي بیا ولا زور درې ځلې ولا زورونه ورکړه اخره کې ورته اقرا پنځه آیاتونه ولوستل جبريل غیب رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان هغه خولو باندې بلاره هوا ولګېده وجود خولې دی چې په خولو هوا ولګي نو باندې باید تبه راشي یخني راشي چې پورته راغی نو حضرت خدیجې ته ویې زملوني علیشه به په ما څادر راواچوه هغه په زر څادر هوښیاره ښځه تاسو هم تېره جمعه ویلي چې هغې ته پته وه چې دغې کمالات ته خدای پیغمبري ورکوي اثارو ته پته لګېدلې څادر یې پرې واچو چې کله په قلاره شو نو وی لقد خشیت علی نفسی او ورته ټوله واقعه ذکر کړه خدیجې ته چلو د خو ویهرېدم په ځان باندې ویهرېدم ما ویګنی سامي وباسي دا فطري را په انسان راځي هیبت ورته وایي هیبت راځي دا به څه کېږي دا خو بار دغه څه دا جبریل راځي او مال زورونه راکوي دا به څه چل کېږي دا فرشته لا پته نه وه پته وه چې دا الله را طرف نه ده خو لا هیبت دی په رسول الله محمد وګورئ خدیجه ورته څه کلا هرګز چې دې دمه دې ټکي دپاره دا واقع لا يخزيك الله ابدا تبچت خدای رسوا نه تبچت الله خراب نه تبچت الله دلمن نکی تا تبچت الله تکلیف درو نه رسي ولی انك لتصل الرحم تاکہ خود صلہ رحم صفت پرته دا پیغمبرانو مخکنه خبره ورته دغه وخت نبوت ملاو شو تخصیل رحمی کې ورته پیغمبر په صفاتو کې یو صفت ده ټول رشتہ داران کله سره سوکرانه کې کوي سره نه کوي ارچا سره صله رحمی کې فرشتہ کې ارچا سره خېګړه کې منډه او دا پیغمبر مبارک عادت ده فرشتہ کې چا سره روانه نه ده فرشتہ کې ارچا خیال ساتلې دا ارچا قدر یې کړې ارچا سره منډه والے و کچا بنم کولا رسول الله مبارک دا ارچا په سر کې کم تکلیف بوج مشقت راغی ته مدد کې وتعين على نوائب الحق او کچا باندې په حق او په سچ مصیبت راغلی ته مدد کې تکسب المعدوم او غریب سره قرضدار سره خلق سره کونډه سره یتیمانانو سره مدد کې هاي هاي ابو طالب چې بدکله باران نه کېده رسول الله مبارک ماشوم بچی دی راکوټې وایي زما د دې واره یو شان دی ماته پته ده نو رسول الله مبارک به راوسته او بیت الله سره به ودرو وابيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للأرامل زما د واره څومره ښکلی دی صحابه وی چې کله با پیغمبر مبارک ته مونږ وې چې مونږ له استسقا د باران سوال وکړه نو مونږ ته ابو طالب دا شعر را یاد شو د پیغمبر مخ مبارک ته وکتل او ابيض الصبر خلل مونږ د الله نه سوال کوو د یادنا د باران نو د مخ مبارک ورته ورکړه دا ماشوم دی مشرکان دي کافران دي دا خبره موت تعالی دلیل دیمنا لیکن هغه مشرکانو چې باران بنه کېده نو رسول الله مبارک ماشوم او مرمخ کې وکړه وی لکوټه ولا لکوټه او یتیمانانو له سم منډه وی لا لکوټه دې منډه وی او کندو لپاره چې کم پکور کې ناس دي اغیله سوداګانې دا وی کار لپاره منډه وی دا یو حیثیت دا صفت در پیغمبر ممکن دا رسول الله مبارک شان ذکر کئی زمانو مقصد سرے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفت اخلاق کوئی منقضان کی پیدا ولی پیغمبر مبارک صفت نبوت نمک کے تو سیل رحیمی ممکن اشتاق نشتا رشتہ داری کی وطن مبارک
نشته چې صاحب رشتہ دار پر رشتہ دار کې کم غریب تباہ لا خدای کدا چې کم غټ رشتہ داران دي غم خادي وسره په ناس ته شرمېږي کینی وسره نه او که ډوډۍ وي چې ته د واده خوراکي وي ډوډۍ وي نو دوه ورځې ډوډۍ نو کلي له غټې روجي یا نرۍ روجي پخې کې دا رشته داران هلته راوخوړ او په دویمه ورځ په پېښور کې او بل ځای په شادي حال کې مضبوطه ډوډۍ وي د کلي غریب تا او د قوم غریب تاړو پکې وایي نه مړې وله څوک صفایي وایه چې کوم غټې راغوښتې دي او دا لس قسمه خوراک پې خوري په شادي حال کې اوله مړې خفی که دا غریب رشته دار یې وله خفی مړه پښتانه یو ټکي وي خفه کېږې ما وی غریب خدای کړې نو دله چا کړه وایي که نه وایي غریب خدای کړې نو دله چا کړه داسې کبرجن رشته دار چې دا کبر در سره کوي عقل ورته ښایي رشته داري مه پرېږدئ غم خادي ورسره کوي عقل ورته ښایي راشه اوس ویل د پېښور نه هغه غټ غټ سنداګان راشي هغه لینډکروزر والا مړې دله اوس خو دله مونږ کوو منډې خو دله مونږ وایو په غریب رشتہ دار نن خلق شرمېږي غم خادي ورسره نه کوي ورځي ورله نه دا د پیغمبر مبارک صفت نه دی خپل نسب او اصل به نه پټې زه مولیم یم زما پلار مولا و زما نیکه مولا و زما د نیکه پلار مولا و بلکل زما د نیکه پلار د نیکه 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 زور پسې خاندان ټول مولیانو زه پرې فخر الحمدلله دا څه خبره ده نسب پټه ولې خلک سپک ګوري ولې نسب ته سپک ګوري کلکم بنو آدم و آدم من تراب پیغمبر مبارک فرمایي ټول د آدم اولاد دي دا پلان کېږي دا پلان کېږي دا پلان کېږي دا اسمان نه راغلی کدا د آدم علیه السلام اولاد دي ټول د آدم علیه السلام اولاد او آدم د خاورې نه پیدا یو شی دا قومیتونه دا صرف د معرفت لپاره دي جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا دا قومیت صرف معرفت لري چې مړه دا پلان کې قوم چې پته ولګي دا پلان کې قوم چې پته ولګي دا تورنوال دا 400 دوال دا پلان کې دا د فخر لپاره نه دی ګوره رسول الله مبارک فرمایي سم شي په قومیت فخر مکوي چې زیم او دا بیکاره قوم دی زمانہ سب اوچت اور بل کمزور نسب دے کنی وی خدای بر داسې ذلیل کی لکه ګونګټ کی ذلیل دی پس پیما باندې سوټه لډاغاري ور کوي داسې بل خدای ذلیل نن په قام کې زما قوم او زما قوم او زلوی سره دا غریب پلان کې نه غریب چې مسلمان دی د زرو کارخانه‌دارونه چې ایمان پکې د خدای په نوم دی غریب چې مزدار دی دغه سوټامیر مونږ نه کوي په خدای کده د خپې خاورې ته بسي غربت نو دا کبر به بالکل نه کوي یو قوم کې لري دی تاسو خبر یو قبیله دی دا لار نه مولا ډېر داسې مال راشي شیبه غټ سکرټریانو ډایرکټرانو ما سره کوي او فخر کوي د پلان کې مولوي صاحب نصیب ډېر خوشاله دا ما پلار یو رال مخکرو کې غټ سیکرټری ولې سیکرټری مال راغی ما دې صاحب زه په جدم نه زه مردان د فلان کې مولانا صاحب نصیب فاضل دیوبند زمانی کو راکلاس میں مړه ستاغوندې نرسړې مې دی چې په نیکه فخر کې راکشي فخر وکړي د پیغمبر صفت ده صله رحم او مارون نه پرې ده تاسو ته مې کې څوک مې आवाज اوري رشتہ باندې پرې ده صله رحم باندې پرې ده او په صله رحم کې د سره یو سره تعلق خنم ساتي په صله رحم کې نو تو سره تعلق ساته تر ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دعا روان دی اور مسلمانانو دعا کا سروان دی او سرا کم پک بہتر دے الذی بدا بالسلام چا سلام واچو د ټول مخه السلام علیکم دا غره بالله اولاهما بالله الله ته دې روغ راوي الکه دې پرونی ما تاسو نه کړې زینب دا څه خبره نه ووس کا بیمار کو سے چل رہا واشو کتے پوس مانا
زما جنازې له نه دی راغلی زه نه ځم لکه بیمار به ناجوړه و کلي کې به دا د خدای لپاره کې دا رشتې دا بدل بدل مه کوئ دا د الله لپاره کې را تپوسونه دا بدل مه کوئ د پیغمبر تحمل الکل یو سړی ګیر دی په دریاب کې ګیر دی د زمانې په دریاب کې په گردش کې په هر څه کې قرض بل چې وسې کېږي تعاون سره او په حقه کې سود خور نه جواره کې ګیر دی نه په سود کې ګیر دی نه په حقه ګیر شوی دی غریب او وسې نه کېږي مړه نوای روډۍ ولا ولېږه که نه بچو له جامې والا واده که نه ښېګړه ورسره قرضدار دی یو غریب نیټه والا خیر ورکول نه خو چې په سچه غریب ګیر او دا چې کم په یو خبره درته کوم بعضې خلک په زور خلک ګیری ګوري نو سرباز دی نظام تا ته به دا چې یاره دا جو دا نو دا پلاټونه مې دیو دا کاروبار دی ماله دا پیسې به دې ګیري با زور پسې بیا زګردو قرض بدر والی پبانا باندې په دوکا وره رسول الله مبارک فرمایي دا د نبی اسلام مبارک وینا ده چې یو سړی کنه پیسې واخلي او نیت یې دی چې دا به ور کوما الله بدل وسور کې دا پیسې وری واپس کړي او کدا غشتو وخت کې دا نیت چې زمړه چې یو ځل مې د دوت کړي نو مانه بیا وای دله به خدای چرې وسور نه دا پیغمبر مبارک حدیث مخکې نو وایو کنه تورې ګمړه یو ځل د بوتو کو کنه نو چې بیا ورشي وتا نو پټيږي وځي لکه تا هم سره وعده کړو کزوی ته ورو سره پلارم په هته کوي که پلار ته ورو تا هم زیرو کا اپې شوته په پټيږي نو کګیره کې مل صدا شه د بغیر رحمان پوری دي خدار به کم کړه او چې لږ زور اوري سترګې در باندې ورو باسي زمالا اسم شرمه دربه وکړه خدای د سره سکه او سړی کا باندې قرضه و چې ورغه ایرو یو کار بو زه د نیمه به توبه خله خدا باقي نیمه خوراکه کان بس وی کارو په خیر دا به ډېر زر خلاصي شي وی دا نیمه به کله راکې وی چې دغه نیمه سي خدای خلاص کړی دا د نورې نیمه دغه خدای خلاص یو سړی په چا قرضه نو په ستاره ته ناغه ته بس کارو شو که خیر وی څنګه وی یو زمه یو داغ هغه مې ګړو چیلو والا لور په کړه هغه کې شپول دغه نو تولې دغه نو شپول دی پکې هغه پکې ګړو چیلو درې نو چې هغه شپول په هغه نو کې وړه به تخیرین خلی نو چې هغه وړه اون خلی او هغه جمع کوم خرڅ کوم طالب خپل قرض خلاص نو غنو شپول ته غنو ته ګړو چیلې کم دی کېږي او دا وړه په فصل کاله کې پاو نه جمع کېږي امینه دا د ګړو وړای دا غنو کې انخلی نو چې ون خلی را جمع بکم خرڅه بکم طالب قرض خلاص کم نو دی غریب خاندل چې خدای دا داسې نټرا کړ چې زه پیسې کې کال وسو تم نه پوره کېږي وی خاندل او تاسو وایي چې دا نغد ورو د څنګه خوشاله دا زموږ خلکو نه ده دنیا خلک پر پلاټونو کې خلکو غیر په تابع دارو په دې پلاټ وټاوي او راځه در باندې خرڅو پر دې دکان وټاو مونږ را پکېږي ما مونږ هم شپه ځان نه مردان نواب جوړو مونږ هم شپه ځان نه سمالدار سره جوړو نو بس دوکه شنو دا دوکه داسې نه د پیسې مونږ دوکه مکه مسلمانانو سره تګي دا پیغمبر خو نه دی دا حضور پاک خو دا نه دی دا بل نه پیسې وي دا بل نه جیب وي دا بل نه داټه په یو طریقه او بل فرض احسان د سیرت د بیانات او مقصد د رسول الله مبارک په نقش قدم دلی د سیرت د بیان مقصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقشه فلول دی دا د سیرت نو د نبوت د ډیر مخکې په پیغمبر مبارک کې دا صفاتونه پراته دي نو ځکه خو حضرت خدیجه ورته وایي کنه چې تا کې دا صفات دی دا تو سیل رحمی کې رشتہ پالے تو غریب سر امداد کې د خلکو د سر نه بوج اوچته تو کونډو روندو سره یتیمانانو سره ښېګړه کې د قرضدارو سره ښېګړه کې عام خلکو سره کې تب خدای نه رسوا کوي دا صفتونه والا نه رسوا کېږي راځه ویاره د ترزوی ورقه ابن نوفل اغلی
دا پخوانو کتابونو ګلو او پستر ګلوندو دغه وخت پورې وته وی ته دغه څه خبره وره د حضور پاک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وی هذا الناموس الذي نزل الله على موسى دا هغه فرشته وا چې په موسی علیه السلام الله نازل تعالی خبره ګوره پخوانو کتابونو کې د پیغمبر صفت طبيعه وګوره دا هغه فرشته چې په موسی علیه السلام نازل وا او تعالی خدای پاک دا فرشته تا باندې نازل کړه تعالی خدای پیغمبري او بیا ورته سوی ارمان چې کوم وخت کې تا دا قوم د خپل وطن نه وباسي او زه جمدې موزه دې مدد وکړم ګوره بعض علما وایي دا د ولې وایي دا په دې وجه چې چا دا کار کړی دی پیغمبري دعوا نو اکثر قوم ایستی دي ګوره پیغمبر یو منه او یا دا چې د پیغمبر صفت و د پاک کتابونو کې معلومه چې قوم به وباسي نو حضور پاک ورته سوی او مخرج ما په دې وباسي را بشي او وخت دا قوم به وباسي تا ټول د حضور پاک او صاحب او صفاتونه په مخکې کتابونو کې لیکل پراته دي خیر عیسایان د خپل کتابونه اگر چې محرف دي تحریف پکې شوی ګډوډ کړي دي لیکن بیا هم کدي د خپل کتابونه ادب عناد او د بغض چشمه لري کړ په صحیح طریقې وته وکړه دغه رنګ يهوديانو چې هغه د بغض او د عناد چشمه لري کړ په صحیح طریقې وته وکړه اخو عبرانی کې الفاظ دي او هغه معلوم کړي د اخر زمانه پیغمبر چې موږ خپل کتابونو کې خود له دې صفات دي او راشه بیا د هغه موازنه د هغه صفات سره وکړه چې د پیغمبر مبارک کې پراته دي والله یوم کافر پاتې جوړ مسلمان وی دعوت د حضور پاک ته توحید دعوت ده چې الله یو دی شریک نه لري نه په ذات کې نه په صفاتونو کې او نه په کارونو کې او مخلوق د خدای سره شریک دی چې پیدا راځي دا په ټولو کتابونو کې شته یو کتاب د دې نه خالی نه خدا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورشان ذکر کړ یو لوی صفت ذکر کړ او د دې پیشنګویی مخکې پیغمبرانو کړی د حضرت ابراهیم علیه السلام چې بیت الله کله جوړ کړ نو سیوی ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم خدای دې بیت الله کې هم د دې قوم نه یو سړی پیدا کا چې هغه کې د یو صفاتونه چې د الله د قران آیتونه لولي آیتونه باندې خلق کوی او د خلق د ګنده عقیده او ګنده اعمالو صفائی راولي دا صفاتونه پکې حضور پاک فرمایي انا دعاء جدي ابراهيم ته د خپل نیکه ابراهيم دعایم چې هغه کوم پیغمبر په کوم صفاتونو غوښته لري صلو نیم زره کاله مخکې هغه صفاتونه ټول رسول الله مبارک کې تعظیم تر پیغمبر امت کې الله مون پیدا کړی زمارو ټول وای الحمدلله دا پیغمبر او دا امت تر قیمتي پیغمبر او قیمتي امت دی خدای دې موږ د حضور پاک صحیح امت جان جوړ کړي صحیح امت هغه چې د پیغمبر مبارک کله دی دا تاریخ کله اخلاق تاریخ اعمال تاریخ کردار یسو هغه خپل کی چې مارا کوم صفاتونه د حضور پاک ذکر کړي الله دې موږ خیر عافیت او برکات راکړي الله دې زموږ جون زموږ مرګ زموږ حشر نشر رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې استیر کی